د آیات الکرسی فواید د ثواب په نیت شیر کړئ. اول د کور نه د وتلو په وخت کې د آیت الکرسی په ویلو سره به 80,000 فرشتي ستا ساتنه کوي. دویم کور ته د نوتلو په وخت کې د آیت الکرسی لوستل لوږه او فکر به ستاسو کور ته نه راځي. دریم د اودس څخه بعد د آیت الکرسی لوستل 80 ځلې ستاسو شخصیت لوړوي. څلورم د ویده کېدو څخه مخکې د آیت الکرسی په ویلو سره فرشتې به ټوله شپه ستاسې حفاظت کوي. پنځم د لمانځه څخه بعد د آیت الکرسی لوستل ستاسو او د جنت ترمنځ فاصله به صرف مرګ وي. د خپلو ټولو دوستانو سره شریک کړئ تر څو د دې فوایدو څخه بې ګټې پاتې نشي، ځکه چې صدقه جاریه ده.